په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او رحم کوونکی دی. ملګرو څنګه چې تاسو په متن کې پاس به ولولئ او خپله بیا وګورئ چې ما لیکلي د سیند حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې په یو میاشت کې پوره کړي. دا په پرلط کې نن د سیند حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ سره دا ژمنه وکړه چې په یو میاشت کې به ستاسې غوښتنې موږ منو او علي وزیر چې دی هغه به هم خوشي کوو له زندان څخه. په دې باندې به زه تبصره لرم، خو تبصرې نه مخکې ما د منظور پښتون هغه وینا چې په خپله نن په پرلط کې وکړه، تقریبا 30 ورځې دوی دا پرلط وکړو او په دغه پرلط کې دوی ډېر د استقامت او همت څخه کار واخیستو او هغه خپلې غوښتنې چې ویلې چې تر څو پورې مې علي وزیر راخوشي کړی نه زه به د کراچۍ نه ځم، بیا هغه ژمنه خپله تازه کړه او دا خبره یې وکړه چې تر څو پورې مې علي وزیر خوشي کړی نه زه به همته کراچۍ کې کوم ډېر ضرور کار راته پېښېدو، کله کله به بېرته وطن ته ځم خو بېرته به بیا همدې کراچۍ ته راځم. نو دې نن دغه کومه معاهده یا تاسو ته اګریمنټ ووایئ یا هر څه چې ورته ووایئ هغه چې وشوله په هغې کې ورته دا ویلې چې په یو میاشت کې به موږ ستاسې دغه غوښتنو ته مثبت جواب درکوو انشاءالله تعالی. نو مسله داسې ده چې ګوره دلته زه به په دې باندې نورې خبرې بیا وروسته به کوم، ځکه دفتر به بیا وروسته لرو، خو چې ولې ګوره دا سیند حکومت ولې دغه ونیو، دا د سیند حکومت په غوښتنه باندې علي وزیر نیول شوی، ځکه په دې کې لکه د پنجاب د رئیس آی او د پنجاب آرمي دا غواړي چې همیشه قومونه سره وجنګوي. دوی خو دا کولی شي چې پنجاب کې خو علي وزیر تقریر کړی و او په پښتونخوا کې هم کړی و، خو نه دا یې هلته په سیند کې پې ونیو چې د کراچۍ پښتانه او دغه سیندیان چې دي د دوی په منځ کې هم د دوی دغه کوم دغه چې دی بې اتفاقي دا زیاته کړي. خو زه به په همدې باندې خپله تبصره لرم، خو لومړی د ټول نه د مخکې تاسې د منظور پښتون دغه وینا واورئ، په هغې باندې به انشاءالله تعالی تبصره کوو، تاسو هغه واورئ، بیا زه خپلې خبرې کوم، راستا صاحب هم راسره په سټوډیو کې دی، بیا به پرې هغه هم خپلې خبرې وکړي. نو دا دغه به زه دغه کوم یا هسې په تاسو خبرو باندې د دې ځای نه تګ وستلی نو په اول ورځ ونه خطو په څه چا دی سم ته کولی څنګه ورونو زه به دا یو کله دوباره بېرته پلی کړم دا دغه شي ده، ځکه اوس به صحیح شي چې دا ولې داسې کوي. څنګه زه به دا یو کله دغه کوم چې د اواز یې صحیح شي، لږ به دغه شی خیر خو استقامت نه به کار واخلئ چې زه دا دغه کومه ده د دې د اواز لږ بېرته مناسب شي منظم شي چې ولې نه راځي. نېټ خو هم صحیح دی او دا د دې دغه هم کار نه کوي چې ولې نه کوي. ورونو ته سره چې د منظور پښتون خو دغه کارونه کوم دغه ویډیو کارونه خو دا ویډیو دغه تصویر به ولک شانته پریدو او زه به درته دغه خبرې وکم. ما غوښتل چې دغه ویډیو به پلی شي لکه دا به تاسو سره خبره کوم، خو هغه ویډیو نن کارونه کو یا خو دا زما نېټ ځای په دی یا دا ویډیو حجم زیات دی، دغه خو انشاءالله تعالی زه به دغه کوم بیا په خپله دغه کې واچوم. همدا ویډیو به زه خپل دغه پیج کې بیا خپره کوم، ځکه او د هغه پیج د لارې به بیا تاسو دې خبرې واورئ انشاءالله تعالی، خو په دې پروګرام کې به نه پلی کېږي. نو زه به اوس اصلي د دغه خبرو ته راشم، ځکه دا به بند کړو، ځکه ما ور اساسې به خبرې وکړو چې دې کې دوی سره د سیند حکومت دا ژمنه ورسره وکړه په هغه معاهده کې یا قرارداد کې چې یو میاشت کې به موږ علي وزیر چې دی د هغې د خلاصون دپاره به قانوني لارې چارې ولټوو او هغه به له زندان څخه خوشي کړو. دوی کوشش کوو چې زر تر زر یې خوشي کړي، خو د سیند حکومت ځکه دې په خاطر باندې چې هغوی دا خو تاسو جوته ده، ځکه دا همیشه ما هر وخت په خبرو کې ویلي دي چې دغه لکه دلته چې هر ګوند یا پارټي ته دوی وایي چې هغه په حکومت کې راځي نو هغه باید د پاکستان فوج نه د پنجاب فوج باید په حکومت کې راولي. نو هغه د پیپلین کوشش دا کوي چې د باجوا هر غوښتنې ته مثبت جواب ووایي او د پیپل ګوند چې دوی په دې راتلونکي حکومت کې دوی ته په حکومتونو کې دغه ځای ورکړي او د تحریک انصاف یا د عمران خان دغه ګوند چې دی دوی د حکومت نه لري کې او هغه ځای دوی ته ورکړي. نو له دې لپاره دوی مخکې چې څنګه او د باجوا ویلي چې تاسې به په دې باندې دغه د FIR چې ته دی وایي
چې دا به پې وکړي او دا به په سند کې تاسې زنداني کړي. نو د هغې د غوښتنې مطابق دا په سند کې زنداني کو. تقریبا دغه 30 ورځې یا 40 ورځې پرلط دوام وکړو او دې پرلط کې دوی سره د پنجاب آرمي خو نه خو د سند حکومت ورسره خپل ډېر زیات مذاکرات وکړه د پښتون ژغورنې غورځنګ سره د پی ټی ایم سره او اخره کې دغه نتیجې ته ورسېدل چې یو میاشت وخت یې وغوښتو. نو بیا دغه چې د منظور پښتون هغې وویل چې موږ دغه پرلط چې دی دې سره لکه ختموي نه، په موږ به دا داسې وکړو تر هغه وخته پورې بیا لکه دا دغه کړو ملتوي کړو نه لکه وپېژنډو تر څو پورې چې زمونږ غوښتنې په دغه یو میاشت کې دوی پوره کړي. نو انشاءالله تعالی دا امید کیږي چې د پیپلز ګوند به دغه علي وزیر سره د خپلو نورو ملګرو ځینې چې هلته زنداني دي هغه به راخوشي کوي. بیا د مایده کې ځینې نورې ځینې غوښتنې کړې وې د پښتون ژغورنې غورځنګ هغه هم ورسره دغه د سند کوم حکومت چې دی هغوی غوښتنو ته هم مثبت جواب ورکړو او دا ژمنې ورسره کړې چې دغه نورې غوښتنې چې په دې کې یو انور رای ورته وکړي چې وایي هغه زما نه هغه اوس انور میر دی اوس هغه چې هغه نقیب شهید کړی و او هغې وژلی و شهادت یې رسولی او ویلي چې هغه به هم تاسې بېرته باید زنداني شي او په هغې باندې محکمه وشي ځکه هغې بې ګناه نقیب وژلی او نور چې دغلته د پښتنو کورونو ته دغه د پنجاب آرمي ورځي یا پولیس ورځي او بې اجازې د هغوی په کورونو ورنوځي او تلاشیګانې کوي د هغې په اړوند خبرې مو سره کړي دي هغه به مو سره مني. او بل دا چې دی دغه ځای کې چې کله د پښتنو کوم تجارانو مال راځي په هغې باندې دوی هغه سکیټ چې دی هغه پې ډېر لګوي. سکیټ موږ ورته سکیټ وایو خو ته ټیکس وایي ټیکس هغه پې ډېر لګوي او هغه ډېر ټیکس اخلي. د هغې باره کې مو سره خبرې کړې او د هغې هغه ځینې غوښتنې چې وي هغې هم ورسره منلي. انشاءالله تعالی دا خو به کېږي خو دلته زه یو څو خبرې نورې کوم زه به انشاءالله تعالی په بله ورځ په دې باندې بیا زه مفصلې خبرې وکړم. مسله داسې ده ورونو چې فضل الرحمن سره سلیم صافي یوه مرکه کړې وه چې په هغه وخت کې چې کوم قرارداد چې د قومي اسمبلۍ نه دوی منظوروه د مشرف په وخت کې او د هغې نه بیا وروسته نو په هغې کې د دوی نه یو قرارداد کې داسې شوي چې دوی به په قبایلو سیمو باندې ډرون کوي او هلته به پښتانه وژني. نو په دغه تړون کې دغه لاسلیک کړی و مولانا فضل الرحمن. مولانا فضل الرحمن همیشه تل د کالدارو او د ایس آی د غوښتنو مطابق سیاستونه کړي د پنجابي آرمي مطابق. دوی نه د دین پروا لري نه د خپل مسلک پروا لري نه د اسلام پروا لري او نه د پښتون پروا لري. دوی خو دا کوښښ کوي څنګه د دې ګوند او دا په اقتدار کې راشي. زه به یو مثال داسې راوړم که موږ وګورو د بیت الله مسعود یوه ورځ خپلو خبرو کې ورځ به انشاءالله تعالی په دې باندې یو بله ویډیو جوړم چې هغه ځینې اسناد هم تاسې ته بیا دغه کوم سره شریک کړم. هغې په خپل هغه ویډیو کې ویلي چې دغه په قاضي حسین احمد یاد کړی د جمعیت اسلامي هغه مشر چې کوم یو هغې په وخت یاد کړو چې ته چې وطن پرست یې ځکه موږ شریعت غواړو موږ امارت غواړو او اسلامي قانون غواړو مګر تاسې که واقعا ستا ګوند چې د جمعیت اسلامي چې په هغه وخت کې مشري قاضي حسین احمد کوله او اوس چې دی سراج الحق نه سراج الدین سراج الحق اوس مشري کوي. نو چې دا ګوند چې دی په هغه وخت کې د هغې د مشري د لاندې و قاضي حسین احمد د مشرۍ لاندې چې تاسې لکه نه شریعت غواړئ نه اسلام خو صرف د ایس آی غوښتنو ته همیشه دغه کوئ هو کوئ چې هغه درله روپۍ درکوي یا کالدار یې درکوي. نو د هغې غوښتنو مطابق روان یاستئ. تاسې د دین دپاره سیاست نه کوئ تاسې د همدغه پنجابي آرمي دپاره سیاست کوئ چې د هغې غوښتنې هم هغه په مخ باندې وړئ. او همدغه ګوند د جمعیت اسلامي دیو همیشه د خپلو قوم سره او د اسلام سره د جفا کړې ده دغه جمعیت اسلامي ځکه دی چې کله په بنګال کې وو نو په بنګال کې چې کوم جمعیت اسلامي وو خلک وو هم د خپل قوم په خلاف راپاڅېدل مسلمانانو د هغې په کورونو به ورنوتل هغه به بېعزته کول او د پنجابي آرمي سره به یو ځای ډېر زیات بنګالیان وژلي خپله هم بنګالیان دوی همیشه د خپل قوم او د اسلام سودا کړې ده که دا دي او که د جمعیت علما اسلام خلک دي. موږ په دې خوشحالېدلو که چې واقعا جمعیت اسلامي چې دی دغه جمعیت علما اسلام د مولانا فضل الرحمن ګوند که دوی واقعا د اسلام سیاست کوي نو د بیت الله مسعود هغه تحریک طالبان چې ورته ویلي چې هغوی چې دی
اسلامي شرعي نظام په دغه کې پښتونخوا کې غوښتو بلکې په ټول پاکستان کې غوښتو تر څو پورې چې دوی هغوی سپورټ کړی وی دوی د امریکا ډرون ته د اجازه ورکړه او ته تلسلیک ورکړو تاسو دغه طالبان وجلې سي چې دغه کوم یو د شرعي نظام غواړي اسلامي نظام غواړي همداسې په هغه سواد کې چې کوم هغه اسلامي نظام نافذ کو همدغه لومړی په پټه باندې ورسره لکه دې ته وهڅول همدغه د پنجاب آرمي او ایس آی چې تاسې دغه دپاره راپاڅېږئ موږ هم تاسې سپورټ کړو ستاسې حکومت به ومنو خو چې کله هغه راغلل بیا نړیوالو ته دا ښودل چې طالبان تر اسلام آباد رانږدې کېږي او سوات یې ونیو او داسې به راپسې روان وي نو بیا د نړیوالو نه د غربیانو نه د امریکا نه ډېرې پیسې ترلاسه کړې او بیا د سوات خلک او هغه اسلامي نظام چې راوسره بیا په هغې بمونه وغورځول او هغوی هلته پیکور هم کړل او هغه منطقې هم له خبر بار کړه وران یې کړه نو دوی داسې سیاست لوبوي آی اس آی پنجابین چې دغه سیاست کې دغه زموږ مولین چې دي یا کوم دغه اسلامي ډلې دا باندې نه پوهېږي همیشه دوکه کړي دي خو دغه مولین چې دي دوی خپل عوام دوکه کړي دي ځکه دوی د اسلام لپاره کار نه کوي د اسلام لپاره کار کولی خو هغه خو بیت الله مسعود دی او هغه د سوات کې چې هغه کوم ګوند او هغې اسلام راوستو نو بیا ولې ورسره تاسو مخالفت کوو خو دشته دی چې په هغې کې هم زه همیشه دا خبره کوم چې د هغې په جامه کې آی اس آی باندې وتلي وو او هغې به د ملتپال هم وژل خو هغه خپله هغه خلک نه چې د پاکستان نه ازادي غوښتله یا د شرعي اسلامي نظام غوښتلو لکه اوس چې دغه تحریک طالبان پاکستان غواړي هغه آی اس آی وو چې پښتانه یې وژل او هغه خواته خپله هغه د اسلامي ډلو کې چې څوک داسې وو چې پېدل چې دوی امارت غواړي او لوی افغانستان غواړي یا لوی اسلامي امارت غواړي نو هغه په نښه کول نو دا ډبل پالیسي پر مخ باندې وي راسه تاسو خبرې وکړئ ځکه نو هغه ویډیو نه چلیدله خو زه څه کوم زه په دې ویډیو باندې د کوشش وکړم چې لږه خطر کړي به خبرې وکړي خو زه اوس فکر اوس چې چلولم دغه نه دي زمانې څخه به وروسته ورچلې صحیح ده زه به تاسو خبرې وکړم نو زه هم په خپل نوبت دوستانو ټول ته سلامونه او نیکی هیلې زمانې صاحب تاسو هم سلامونه او بس الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشاله نو دوستانو زمانې صاحب خو ډېرې ښې خبرې وکړلې د علي وزیر په ارتباط او د ارتباط او مجموع کې د پښتنو په ارتباط او د پښتنو د حالت په ارتباط او د ایسای په ارتباط نو دغه ټولې ډېرې معقولې خبرې دي موږ همیشه دا خبرې کوو دوستانو اوس چې د علي وزیر موضوع ده د 40 ورځې چې د منظور پښتون په کراچۍ کې دی او دیو دا پارلت کړی دی اول خو دوستانو راځي موږ داسې یو ځان سره یو سوال پیدا کړو چې د علي وزیر دا ولې بندي شوی آیا په پاکستان کې کوم نظام دی کوم قانون دی او په کوم لحاظ دا بندي شوی دی آیا علي وزیر خلک وژلي دي آیا علي وزیر خلکو پسې ټوپک راغستی دی آیا علي وزیر څوک تهدید کړي دي آیا علي وزیر چاته کوم دغې ورته ورلېږلی دی چې یا کندرمانې حمله کوم یا کوم بل کار کوم علي وزیر هیڅ شی نه دي کړي فقط دا چې خپل پاکستان چې دا د وایي چې زمونږ پاکستان یعنی جمهوري اسلامي پاکستان دی د خپل جمهوریت په دې معنا باندې چې هغه قانون چې په یو ملک پاس کېږي هغه د خلکو نه جوړېږي او هغه خلک په مجموع کې هغه قانون ځان ته جوړوي په ځان یې تطبیق کوي ولې په جمهوریت کې داسې شی نه شری که چېرته په جمهوریت کې د بیان ازادي نو هغه جمهوریت شو نو دا نو بنا داسې پاکستان ایسا دی زمانې صاحب ورباندې ښې خبرې وکړلې ټول عمر یې همدغه ټولې غولولې دي بیا خصوصا پښتانه او بلوڅ دا ټول عمر یې په مختلفو بهانو باندې غولولې دي هغه خپلې ګټې ترې پورته کړي دي او هغه خپل کار کوي نو دوستانو اصلي خبره دا ده چې علي وزیر اصلا مجرم نه دی دا 2 کاله کېږي تقریبا دا ولې په زندان کې پروت دی آیا دې څوک یعنی بیا دا زما خبرې نه غواړم تکرار کړم یعنی تاسو اول باید په دې فکر وکړو که چېرته پاکستان وایي چې دلته دغه پاکستان به احترامي کړې ده نو ته خو قانون لري ته خو جمهوریت لري په جمهوریت خو د بیان ازادي شته هغه تا پسې خو مساله تا یعنی تاسو تا باندې تا پسې خو ټوپک په تا کوم ګزار نه دی کړی یا مثلا یا خلک یې څوک وژلي یا چا ته تهدید کړی دی دا ولې دا 2 کاله په دې زندان کې پروت دی نو دا پښتانه مجبور شول دغه پریټې مجبور دي چې هلته لاړ هلته یو میاشت ورته دغه شو چې بالاخره میډیا دنیا ورباندې خبره شوله چې دی مجبور شي چې هغه نور رسوا کېږي دنیا ته نو مجبور مکلف دي زمانې صاحب چې دغه پوښتنې منلې دي دغه غوښتنې ولري دي ومنلې دي باید ویې مني ولا نو موږ همیشه زمانې صاحب زموږ پښتانه په دغه ټول تاریخ کې او خصوصا زموږ دغه
پښتانه چې په دغه صاحب قبایلي سیمو کې پراته دي یا دې خواته دغه نږدې دغه ټول متاسفانه په مختلفو شکلونو باندې استعمال شوي دي او استعمالیږي. او دا زمونږ اساسي علت دا دی چې وګوره چې زمونږ د پښتنو د په ارتباط باندې یو په جهاني ساده باندې عمران خان وایي چې دا خو پښتانه په داسې کلتور لري که دیو کې یعنې دا د تعلیم و تربیه یعنې دا دیو کې نشته. او تر یو حده پورې دا خبره واقعیت هم دی ځکه چې زمونږ اطرافو ولایتونو ته تاسو د پښتنو منطقو ته لاړ شئ هلته به په نوم ته ښځه ډاکټره ونه ګورئ ځکه چې موږ پښتانه خپل اولادونه تعلیم او درس ته نه پرېږدو ورته. او څنګه ورته نه پرېږدو ځکه چې هلته موږ د شا د خوا را باندې هلته مدرسې پنجاب جوړې کړي دي او په پښتونخوا کې جوړې کړي دي چې ورته په لاهور اسلام آباد کې جوړې کړي دي. هماغه د خلک د ترالمسۍ او تراولي هغه ستا د تعلیم او ستا د ماشومانو دغه د ټولو مخه د په مختلف شکل نیسي یا د جنګ په بانه یا د یو بل بانه درته جوړي یو بل شی جوړي چې ته همدغسې ټول عمر همدغسې د دنیا د حال نه ناخبره همدغسې پروت یو چې په څه شکل ځکه چې یو جامع یو ټولنه کې چې هلته چې علم نه وي هلته چې تحصیل نه وي هلته چې دغه نه وي نو هغه خو طبیعي خبره ده هغه ټولنه هماغسې پاتې کېږي. نو دا په مجموع کې دا پښتانه زموږ زمانې چې به همیشه هم دا خبره کوو چې موږ پښتانه باید دا شعور ځان کې پیدا کړو چې موږ باید اول خپل تعلیم او تربیه هغه خپله پوهنه په خپل اولادونو باندې د اولادونو نه شروع کړو که هغه لورګانې دي که هلکان دي دا باید د تحصیل په جامه باید موږ سمبال کړو. په دغه شکل موږ کولی شو دنیا سره رقابت وکړو هر قوم سره رقابت وکړو خپل ازادي واخلو هر شی وکړو. همدا اوس هم که یو څو پښتانه راپاڅېږي او هغه واقعیت هم دی چې هغه خپل ازادي په یو شکل د اشکالو که په نظامي شکل یې وغواړي دلته موږ ډېر نور داسې پښتانه لرو ګلخانان چې هغه ناخبره دي او په یو د یو چا د لارې استعمالېږي او هغه خپل پښتون ورور پسې سلام راکړي وژني مې او هر کار هم سره کوي. دا وخت زمان ته ضرورت دی یعنې دا د دې وخت دی چې دغه پښتانو کې دا باید شعور پیدا شي چې موږ دغه خپل ځان وپېژني خپل حقوق وپېژني د خپل حقوقو نه دفاع وکړي. او که دا موږ د دې په دغه باندې چې هله زموږ بس مولوي صاحب راغی او بس دغه لاره ده او دا زموږ دا باید مخکې بوځو که په دې شکل یو علاقې زماني صاحب ته دا پښتانه که په عمر کې یو دغه ته ورسېږي ټول عمر به همدغسې د پردو د لارو به دا هم به ځورېږي هم به په خپلو منځ کې به دغه او دغه ټول عمر به همدغه جهالت کې ژوند کوي. نو خبرې ډېرې زیاتې زماني صاحب زه نه غواړم چې نورې خبرې مې اوږدې شي که کمنټونه او که تاسې کومې خبرې لرئ او که بیا داسې نورې کومې نورې خبرې وي انشاءالله ولې خبرې به کوو انشاءالله. نو زه نور فعلا چې نه لرم د ویلو زماني صاحب. سلام علیکم. دغه کبیر جان ورو راته لیکلي دي چې مشر د علي وزیر یې په کوم جرم نیولی دی. علي وزیر یو تقریر کې ویلي و چې هنر پښتون دی یوه خبره کړې وه ویلې چې دا دغه چې کوم کنډتار ورته دوی وایي یا ازغن تار وایي دا چې د ډیورن لاین باندې غځولی دی هغې دغه ته یې ویلې وایي پنجابي ایت ورمخې وایي زه به دا ګنډتار راواخلم راټول به کړم او ستا په غاړه کې به درته واچوم که زما در باندې وخت راغی. نو همدغه تقریر باندې چې دا تقریر کړی و هغه ثبت شوی و بیا هغه و چې هغه یې نیولی دی بیا باجوا ویلي و چې دا د فوج نه معافي وغواړي. وزیر ورته ویلي و چې تر څو پورې زه ژوندی یم زه د پنجابي فوج نه بخښنه نه غواړم. نو دغه وجه باندې نیولی یم ځکه زه به دا بل کبیر جان ورور نړۍ من دغه دې رالېږلی و دی ورور اوږد دغه ډېر اوږد دی خو دې د پروګرام دغه یې کړی دی نړۍ من نه بیا ویلي چې باید پښتانه احمد افغان ورور لیکلي دی چې پښتانه هم باید د بلوچو غوندې غیرت وکړي. وروره د څه دی چې یو خو لکه زه همیشه وایم دغه د پنجاب میډیا چې دی هغې په پښتنو کې ډېر کار کړی وګوره ملتپاله او دغه مذهبي ګوندونه د یو بل سره ډېر مخالف کړي دي هېڅ یو بل سره منلی نه شي. او بیا دلته چې دغه یوه ډله د تحریک طالبان په نوم باندې راپورته شوله او هغوی اسلامي امارت یا دغه پښتونخوا د پنجاب د منګولو نه ازادوله خو په هغې کې داسې چل وشو چې لکه دوی کې آی اس آی ورنه وتله او هغه آی اس آی د لارې ډېر ملتپاله او دغه د خلک یې ووژل. نو هغه ولد عام ولد چې هغې چې هر څوک و هغې ته د څلور خو د ډېرې چاودنې به هم کولې هغه به آی اس آی کولې وراړولې بیا په همدغه تحریک طالبان باندې خو هغې کې ځینې خلک به د آی اس آی وو خو اکثریت هغه کوم دغه دپاره چې راپورته شوي وو هغه کوم عزم چې درلودو او کوم تګلاره چې وه یا کوم مقصد چې و منظر چې و هغې دپاره چې و هغه دا و چې
موږ به اسلامي نظام راولو دغه منطقه به دغه پنجاب د حاکمیت نه آزادو خپلواکه کوو به دغه لپاره هغه عملی میدان ته رادنګلی ځکه د یو ایډیالوژي په خاطر باندې ډیر زیات جنگونه کیږي او هغه به مقصد ته رسیږي نو زه فکر نه کوم د ازما आवाज به صحیح کنه به د زما د خرکې چې زما د نت لګ ځای پره نو الله دې چې تاسو ته زما غږ صحیح در رسیږي خبر دې بل لیکلي د خمه موضوع د نو پروګرام نو د ځکه دغه نت ډیر ځای پره کېدل شي به زما دا پروګرام به مرګرو ته صحیح رسیږي یا نه رسیږي نو لومړی لپاره نن پروګرام پای ته رسو او تر بل پروګرام پورې په الله جل جلاله سپارم خوشاله آرام او سوکاله ژوند لري د الله په امان